بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو روغ رمټ خوشحال مې د الله جل جلاله څخه غواړم. دوستانو اکثره ملګرو دا غوښتنه کړې ده چې په واولز کې موږ ته دا نه معلومیږي چې دا زور اواز کوي، د زیر اواز کوي، د الف اواز کوي، یو تور ته پیش ورکوي، څه شي ورکوي، په دې باندې زموږ سر نه خلاصیږي. که په دې اړه باندې لږ معلومات راکړې دوستانو. په دې اړه باندې معلومات ما وختي تاسو ته درکړی وو چې د واولز اواز چې دی ثابت نه دی، کله به یو اواز کوي کله به بل اواز کوي، د دې اواز ثابت نه دی. خو بیا هم یو مهمه موضوع ته راځم چې هغه اکثریت په دې حالت کې سړی واقع کیږي، نو چې په دې باندې سر خلاص شي انشاءالله په راتلونکي کې بیا تاسې خپله کولی شئ چې سر مې نور هم په خلاص شي. او د دې سبقه څخه وروسته به انشاءالله تاسې ریډینګ یعنی لیک لوست د لوست به هم تاسې د لیک لوست به هم کولی شي، انګریزي کتاب یا انګریزي اخبار ورځپاڼه دا به تاسې په خپله وایاست، کوشش به باندې کوئ. که په کم واولز کې د واولز په اواز کې تاسو ته کومه ستونزه وله دا په سوکه سوکه سره وځي. د دې سبقه څخه وروسته بیا موږ داخلیږو و جملو ته، هغه الفاظو ته داخلیږو چې هغه اسم یا فعل یا ضمیر یا زمانې چې زمانه ماضی ده یا استقبال ده یا حال ده، دغه زمانو ته بیا داخلیږو. نو په دې راتلونکي سبقانو کې به بیا تاسو ته هر سبق جلا جلا خوند درکړي، ځکه چې تاسې به د انګریزي د ویلو په خوند باندې پوه شئ، د انګریزي ویلو ته به تاسو ته توفیق پیدا چې تاسې انګریزي الفاظ ووایئ، انګریزي ویل وکړئ. نو دوستانو د نومنې په شکل سره اول واولز ای استعمال چې موږ کوو په کلمه کې هغه داسې موږ استعمالوو لکه اوس بی ای ټي، بیټ 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 بیټ، بیرته د هغه لفظ ته ای ور واچوه، بیټ ای پسې ور واچوه، دا به چی جوړ شي بیټ بیټ بیټ. بیرته د هغه لفظ ته آی ور واچوه، بیټ بیټ بیټ. دلته الفاظ تاسې ته معلومیږي خو هر لفظ ته تاسې ګورئ. اوس او ور واچوه، د هغه آی جنلیریکه او ور واچوه، بیا به څنګه وایي بوټ بوټ بوټ. او بیرته او جنلیریکه یو ور واچوه، بټ بټ بټ. ګوره د الفاظ چې دي په یو حالت کې اوازو کې دا د تبدیل راوستی، دا چې دی دا د واولز اوازونه دا رقم تبدیل سره کوي. اوس بیرته دا بل مثال ته ګوره لکه سیډ سیډ، بل بیټ و دا سیډ سو سیډ. بیرته ای جنلیریکه ای ور واچوه، ای سیډ سیډ سیډ. ای جنلیریکه آی ور واچوه، سیډ سیډ سیډ. آی جنلیریکه او ور واچوه، بیرته سوډ سوډ سوډ. او جنلیریکه یو ور واچوه، سډ سډ. ګوره دې ته لږ نظر ورته وکړئ انشاءالله اسانه مې سر به خلاصیږي. دغه دوه درې لفظ دا دوه درې لفظ چې زه درته وایم دا د معنا ته زه نه ګورم، صرف ستاسې د سر خلاصېدو دپاره مې دا الفاظ لیکلي دي. بعضې الفاظ په دې کې معنا نه لري په دې وجه، لکه مین 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 مین. اوس بیرته په دې ځای کې ای ده خو ای ور واچوه، مین 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 مین. په دغه ځای کې ای لیریکه آی ور واچوه، مین مین مین. دا آی لیریکه او ور واچوه، مون 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 مون. او لیریکه یو ور واچوه، من من من. ګوره دا الفاظ چې دي دا په دغه شکل باندې تاسې کولی شئ چې په راتلونکي کې مکمل هر لفظ ته اخبار ته ګورې، کتاب ته گورې، پر دغه ترتیب باندې د الفاظ سره ولګوه، خپله دې په راتلونکي کې بیا استعمال چې راشي بیا دا سره برابریږي. اوس دوه واره ای راله، خو د یو وار ولو یو واول کې راغلی و. اوس دوه واره یو واول دوه واره کې رالی لکه ای. اوس ای ته ګوره لکه باټ باټ باټ. ګوره هلته که ستاسې په یاد ولو په یو واول باندې بیټ او په دوه واوله باندې باټ باټ. او دوه واره ای کې راله، ای چې دوه واره کې راشي ای. بیټ بیټ وینه لږ غټیږي، هغه آی چې راتلی هغه بیټ 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 د لنډ ویل کې دی.
او دوه واره ای چې راله هغه لږ غټېږي څنګه بیټ 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 لفظ ته ګوري او یو وار ای دا دوه سره راسي دوه واوله دي ګوره ای دا رقم راځي ای به د مخې ای به په پسې لکه ورته ګوره بیټ دا به هم بیټ وایه بیټ 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 دې ته به هم داسې شکل ورکوي لکه یې چې در لاندې وي نو بل واول چې دی او ده او دوه واره راځي او ورته ګوره لکه بوټ بوټ په تېرو سبقانو کې که ستاسې په یاد ولو مون بوک نون داسې الفاظ تاسې ته تېر شوي دي دا دوه واره او کې راغلی ده دوه واره چې ډبلیږي هغه یو ای دوه واره راتلی سي یو ای دوه واره راتلی سي یو او دوه واره راتلی سي آی او یو دا دوه واره نه راځي پرلپسې دوه واره پرلپسې لکه دغه الفاظ چې مې لیکل دي داسې نه راځي نو دغه یو نمونه د ترتیب وله چې ستاسې سر په خلاص شي پر دغه ترتیب باندې تاسې اوس خپل کتاب کتلی سي په کتاب کې تاسې نظر کوئ چې په کم ځای کې دا رقم ترتیب رالی دوه واره او راله ما وختي مثال درته وویل لکه بوک بی ډبل او کې بوک ام ډبل او ان مون یا ان ډبل او ان نون دا الفاظ چې دي دا تاسې بیا په ډېر اسانۍ سره دغه کولی شوئ دوستانو داخلیږم یو بلې موضوع ته چې هغه موضوع د سلیبل ده سلیبل چې دی اکثره نطخوانان یا شاعران په دې باندې پوهیږي موږ په پښتو کې سیلاب ورته وایي چې دا غزل یا دا شعر څو سیلابه دی دې ته داخلیږم سیلاب وایي یو موج ته یو اواز ته دا چې دی دا اکثره په دې کې یو واول راځي په یو اواز کې یو واول راځي کم اندازه یو واول راځي زیات که کې راسي پروا نه کوي لکه الف پاویټس الفا بیټس اوس الف یو سلو یو واول کې رالی فا بل سلو بیټس بل سو ګوره واول دلته درې اوازې وکړل دا ار اواز چې دی دا ځان ته دی دې ته چې شي وایي سلیبل سلیبل کې لږ کوشش وکړئ چې اواز د هر لفظ اواز تاسې ته معلوم سي اوس په پښتو کې زه دا وایم راسه را س دا دوه سلیبله سوه را یو سلو س بل سلو اوس دا رقم په انګلیسي کې به هم اوس بوک دا یو سلیبل دی دوه نه دی نون یو سلیبل دی دوه نه دی ایجوکیشن ایجوکیشن دا ګوره څو سلیبله سوه درې سلیبله سوه په دې کې تاسې لږ څه فکر وکړئ په دې سلیبل کې دا درته آسان چې دغه باندې مې سر خلاص انشاءالله بیا مشکل نه درته راځي دا یو عامه موضوع ده یو مهمه موضوع ده چې په دې باندې سر خلاص شي بیا تاسو ته هلته مشکل نه جوړي کم از کم به په یوه سلیبل کې تاسو ته یو واول به خامخا راځي که زیات وله هم امکان لري یو به خامخا پکښې وي اوس دلته ورته ګوره لکه افغانستان افغانستان اف یو ګایه دوه نسیه درې تان څلور واوله کم از کم په دې کې راځي ګوره کم از کم ځکه دا څلور سلیبله دی هلته تاسې ورته وګوره افغانستان افغانستان نو څلور سلیبله سوه نو دا سلیبلو ته تاسې د هرې کلمې ګورئ په هره کلمه کې چې دا اوازو ته تاسې ګورئ دا سلیبل دغه اواز ته ویل کېږي یو موج ته ویل کېږي په افغانستان کې څلور موجه دي افغانستان ګوره څلور موجه سو دوستانو یو بلې موضوع ته داخلیږم هغه دا موضوع ده چې هغه سایلنټ لیټرز سایلنټ لیټرز دې ته ویل کېږي چې یو لفظ لیکلی وي خو اواز نه ورکوي چپ وي اواز یې نه وي دې ته چې ویل کېږي سایلنټ لیټرز سایلنټ لیټرز هغه یو څو محدود الفاظ دي چې ډېر ضروري دي هغه به زه درته وښیم او پاته سلو نور په راتلونکي کې هغه به بیا یو غټه ویډیو جوړه کړو چې مکمل الفاظ ټول کې راولو په اکثر کې چې په کلمې په اخر کې ای راغلی وي اکثریت وخت کې دا اواز نه ورکوي لکه سموک سموک ګوره سموکي به نه وایه خو ای پسې سته سموکي به نه وایه سموک 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 وایي سګریټ سموک سګریټ په دې باندې به ستاسې سر خلاصوي چې د کلمې په اخر کې په اکثره وخت کې چې ای راغلی وي دغه ای بې اوازه وي اکثریت وخت بې اوازه وي یعنې کیدای شي چې اواز هم پیدا کړي خو اکثره وخت دا چې شي وي بې اوازه وي دا اواز نه ورکوي بل مثال یې لکه چینج 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 ګوره چینج
دا په اخر کې چې جی راغلی ده دا خو به د ګا په اواز کوي نو دلته ای پسې راغلی ده که قانون ستاسې په یاد وي چې اکثره وخت په جی پسې چې ای راغلی وي یا آی راغلی وي یا وای راغلی زیات وخت دا د چا اواز کوي د جیم اواز کوي د ګا په اواز نه کوي کیدای شي ممکن د جیم او د ګا په اواز هم ورکړي خو دلته د چا اواز کوي دلته د جیم اواز کوي چینجی به نه وای چې چینجی به نه وای ځکه دا ای چې ده دلته سایلنټ ده چینج یو شی بدلول دا را چینج که دا را بدل که ګوره په دې مثال خلاص چې په آخر د کلمې کې که چیرې ای وله اکثره وخت دا سایلنټ راځي دا اواز نه ورکوي او بل ډبلیو که چیرې د آر سه د مخه ګوره آر راغلی دی د آر سه د مخه د کلمې په سر کې ډبلیو راغلی ده آر ګوره کلمې ته ګوره آر د مخه یې ډبلیو راغلی ده ورانګ دا به ورانګ نه وای چې به وای رانګ غلط ته وای رانګ وای غلط دا به ورانګ نه وای ځکه دا ډبلیو چې ده دا دلته چې ده سایلنټ ده هر وخت که د آر سه د مخه د کلمې په سر کې د آر سه د مخه ډبلیو رالی دا ډبلیو چې ده دا نه ویل کېږي د آر سه به شروع کېږي صحیح سو په دې مثال خلاصو او بل که چیرې د ان سه د مخه کې راغلی وه کې راغلی وه وروسته ان په پسې و دغه کې نه ویل کېږي وینې د کلمې په سر کې په دا حال کې سایلنټ ده دا نه ویل کېږي لکه نی ورته وګوره نی دا کینی نه ویل کېږي کینی به نه وایي نی وایي دا زنګانه ته زنګون نه دی د دا زنګانه سر ته د ګوډایه بولې یا زنګون دې ته وایي نی د ګونډه د غوټۍ ته نی کینی به نه وایي ځکه دا کی چې ده دا سایلنټ ده دغه قانون د ځان سره یاد وساتئ چې د ان د مخه سه د کلمې په سر کې کی راسي دا بیا دا کی سایلنټ ته دا نه ویل کېږي بل مثال لکه نایف ګوره نایف ان راغلی دی د ان د مخه کی ده کی نایف به نه وایه چې به وایه نایف چاکو ته ویل کېږي چاکو نایف نو دا په څه وجه باندې چې د دې د مخه ان راغلی دی دا چې سوله دا سایلنټ سوله د اواز دا کی نه ورکوي دا بل مثال نو تاسې د الفاظو کې کوشش وکړئ په یاداشت کې بیا په راتلونکي سبق کې درته اساني درته جوړیږي او بل ام د ام څخه وروسته چې بی راسي د ام څخه وروسته بی راسي دغه بی سایلنټ ده دا نه ویل کېږي لکه تامب دا ګوتې ته ویل کېږي تامب دا بټه ګوته نه ده دا غټه ګوته دې ته تامب ویل کېږي تامب به نه وایه څنګه به وایه تام دا بی سایلنټ ده په دې ځای کې لږ فکر کوئ چې دا کم لفظ درته هم سایلنټ دی یا دا باندې ځان سم سرخلاص کی هغه لفظ هغه رقم یاد وساتئ بیا انشاءالله په مخ کې تاسو ته ستونزه نه پیښیږي تام به نه وایي تام که هر چا وایي هر څوک چې دا تام بوایي دا غلط دی دا لفظ دا به څه وایي تام دا ګوتې ته ویل کېږي نو په دې قانون باندې تاسو سرخلاص کی چې په آخر کې د ام څخه وروسته بی راشي دغه بی نه تلفظ کېږي دا سایلنټ ده دا اواز نه ورکوي نو که چیرې جی اچ د آی څخه وروسته رالی آی د مخه د جی اچ څخه د مخه آی و بیا جی راغلی و بیا اچ راغلی و دا جی اچ چې دی دا دلته سایلنټ کېږي لکه ایټ ایګټ به نه وایه چې ایګټ ایټ اتو ته وایي اته موږ په پښتو کې وایي اته دلته په انګلیش کې وایي ایټ یا رایټ ګوره جی اچ سایلنټ دا قانون دی یاد ساته چې په جی اچ څخه د مخه آی راسي دا به سایلنټیږي دا جی اچ به نه ویل کېږي لکه رایټ صحیح ته وایي چې موږ وایي دا ښه صحیح یا دا صحیح غلط دا به موږ په څه شوی رایټ دا صحیح رایټ صحیح یا بل مثال لکه نایټ ګوره جی اچ راغلی دی د مخه آی دی بس چې نایټ جی اچ رالی د مخه آی و دغه بس دا جی اچ سایلنټ دی دا اواز بیان وکړي نایټ شپه ته وایي شپه دې ته څه وایي نایټ نو دغه الفاظ تاسې د ځان سره یاد وساتئ بیا تاسو ته په ریډینګ کې هیڅ مسله نه پیښیږي نو دغه قانون تاسو یاد ساتئ او بل که چیرې د کیسه د مخه ګوره په کلمه کې کې راغلی ده د کیسه د مخه ال راغلی و
د کیسه د مخه ال راغلی و. داسې مثال ګوره لکه دا واک دا والک به نه وایي چې والک واک وایي دغه تګ کولو ته. یو هغه چابکه ځغاسته د یو دا ښه پر طبیعت باندې تګ دې ته چې وایي والک به نه وایي والک نه، دا لام دلته سایلنټ دی، دا ال نه دی. واک به دا لفظ وایه. یا ټالک به نه وایه ټاک، دا ال ولې د کیسه د مخه ال راغلی دی، ال سایلنټ. دا په دغه الفاظو کې چې دا سایلنټ زه درته یادوم، دا تاسو ته په راتلونکي کې بیا ډېره وسایي پیښیږي چې تاسې کتاب وغوړوئ یا مې اخبار ورځپاڼه وغوړول چې تاسې خط ویایي، خپله به درته راځي، دا قانون به در په یادېږي، بیا به تاسو ته اساني راځي. نو دوستانو دغه نن سبق چې تاسو د ځان سره یاد وساتئ چې یو مې مثالونه د واولزو درکړله چې یو واولز راغلی وي یا دوه واولز راغلی وي یا یو ای یا ای سره راغلی یا ډبل او سره راغلی وي یا ای یوازې راغلی وي ای راغلی وي آی راغلی وي او راغلی، دا یو راغلی وي. دا ټولو مثالونه مې درکړله. دوستانو پر دې باندې لږ کوشش وکړئ. او دویم پر سلیبل باندې مثال درکړئ چې سلیبل تاسې زده کړئ. سلیبل هغه ته ویل کېږي چې کم از کم په یوه سلیبل کې یو واول وي، که زیات وي هم کېدای شي. ګوره یو به کم از کم وي، که زیات وي هم کېدای شي. که هره کلمه څو سلیبله وه په هغه کې به هغونه واول خامخا وي. او بل مې پر سایلنټ هغه حروفو باندې چې سایلنټ دي چې اکثریت سړي ته مخته راځي، ډېر مخته راځي، هغه مې در وښول. سایلنټ حروف کانسوننټ مکمل کېدلی شي چې سایلنټ راسي، کانسوننټ مکمل کېدلی شي چې سایلنټ راسي، کې لکه ای هم سایلنټ کې راتللی شي. خو دا چې دی د وی څخه ما سوه یوازې وی، د وی څخه ما سوه نور ټول کېدلی شي چې سایلنټ راسي. پر دې باندې به بیا په اخر کې هغه وخت کې چې زموږ انګریزي برابره سي، موږ په زمانو پوه سو، موږ ټینسونه ووایو، موږ هغه شیان ووایو چې زموږ ورته سخت ورته ضرورت دی، هغه شیانو باندې موږ پوه سو، بیا به پر دې باندې یو سبق جوړ کړو چې سایلنټ مکمل الفاظ به بیا کې ووایو. دوستانو خوشحال او روغ صحتمند مې غواړم د الله جل جلاله څخه. پر سبقانو باندې کوشش وکړئ. په راتلونکي سبقانو کې به موږ داخلیږو هغه الفاظو ته چې بیا به موږ د سبقه څخه خوند واخلو. تر اوسه موږ په دې الفاظو کې روان یو چې موږ ورته حیران یو چې د انګریزي دا څنګه انګریزي ده، چې موږ در اوسه ای وایو ای وایو وایو پلانی شی وایو، دا اوس څنګه انګریزي ده. نو دوستانو د نن سبقه څخه وروسته موږ انګریزي ګرامر ته داخلیږو. ګرامر به بیا پر دې ترتیب باندې درکومه چې اول به تاسو ته ضمایر درښیم چې ضمیرونه لکه اوس موږ په عربي کې چې کم ضمیر لرو، د ضمیر د غایب دی، ضمیر د مخاطب دی، ضمیر د متکلم دی، د دې سخت ضرورت دی. دغه رقم شیان لکه پیل دی، ماضي ده او حال دی، استقبال دی، دا زمانو کې به کوشش سره کوو. انشاءالله دا به ډېر درته وساوي. صرف تاسې په سبقانو کې شکول مراولي، سبقات چې په لپوري وي لکه د زنځیر کړۍ. زموږ سبقان مکمل داسې یو شکل لري. اوس تاسو ته پخپله معلوم سوي به وي چې زموږ سبقان د زنځیر د کړۍ شکل لري، چې اول سبق څنګه را روان دي، چې کم سبق چا کې پرېښی وي هغه سړی به اوس پخپله نشي کولی چې دی د انګریزي لفظ وایي. بیرته به هغه سبق کله ځي هغه سبق به زده کوي، بیا به راځي بیا د انګریزي خط ویلی شي. در هغه پورې د انګریزي خط نشي ویلی. چې نن سبق تاسې زده کړئ تاسې به انګریزي خط بالکل ویلی شي، شک په دې کې نشته. کم چا انګریزي خط نشي ویلی هغه دې په سبقانو کې وګوري چې په کم سبق کې زما څه کم ځای پاته شوی دی. نو دوستانو خوشحال روغ رمټ مې غواړم. د دعا په هیله مې السلام علیکم ورحمت الله.